السلام علیکم دوستو، نن به زه ستاسو سره اکټیډل باره کې یو څو خبرې زه شریکې کوم چې اکټیډل شربت څه دپاره یوز کیږي او دا کومې ماشومانو دپاره یوز کیږي، څومره ایج ماشومانو دپاره یوز کیږي او په کوم وختونو کې او په کومې بیمارو کې مونږ دا ورکولی شو. نو دا زیاتتر ماشومان هغه ماشومانو ته ورکولی کیږي کومه چې د 12 کالو نه یا د 10 کالو نه کم ماشومان یې ټیک شو، هغوی ته دا مونږ ورکوو او دا د څه دپاره ورکولی کیږي. په دې باندې مخامخ لیکلي دي انټي الرجیک، دا الرجی لپاره ورکړی کیږي. کومې الرجی لپاره؟ کم ماشومانو چې یخنۍ والي، پوزې بهیږي او یا دانې مانې پرې راختلي یا داسې مرۍ خوږ شوي یا سینه خرابي یا پې نور څه په سرمن کې څه مسله وي، نو د هغې د الرجی لپاره دا مونږ ورکوو ټیک شو. او دا خاص کر په ماوستن کې ورکولی کیږي، په نور په ورځ کې دا نه ورکوي ماشومانو لپاره. په ماوستن کې 2 چمچې، کم ماشومان چې د 6 کالو نه غټ وي نو هغوی ته 2 چمچې او کم ماشومان چې د 6 کالو نه واړه وي نو هغوی ته 1 چمچ په ماوستن کې ورکوئ. دا که یخني، مرۍ خرابوي، سینې خرابوي، هغو دپاره په دې کې ډېر مؤثره دوا ده پکې.